السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. صدق الله العظيم. الله جل وعلا شانه بخپل دې پاک ارشاد کې دا فرمایلی دی چې کله چې الله رب العالمین او د هغه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د یو موضوع په اړه فیصله وکي، امر صادر کی، نو بیا د هیڅ مسلمان نارینه لپاره او د هیڅ مسلمان زنانه لپاره دا جائز ندی چې به هغه خپل آزاد انتخاب وکي او هغوی ته اختیار حاصلی، هغوی پابندی چې د الله جل وعلا شانه امر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان د هغوی تر غوږونو ورسید، به هغو ته اختیار او انتخاب نشته، به هرومرو د الله رب العالمین د فرمان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فرمان پیروي او اتباع کوي او په هغې به عمل کوي. که ټوله دنیا هم د هغې مخالفی، هغه به د الله رب العالمین د پریکړې او د دین او د شریعت د غوښتنې سره سم خپل چارې تنظیمي او عمل بکوي. هلته انتخاب او اختیار د هغوی نه سلب دی. په دې کې مسلمانانو ته دا امر دی چې د الله رب العالمین اوامر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوامر یو مسلمان ته ورسیږي، به هغه پابند دی چې په هغې عمل وکړي. الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.